دا 15 ډوله نجونې د واده وړ نه دي. سلام، ستړي مه شئ، زموږ شبنم ګل چینل ته په خیر راغلی. واده یو ډیره مهمه مسله ده چې باید په دې مسله کې، په دې پریکړه کې، په دې تصمیم کې یو کس له ډیر پام او دقت څخه کار واخلي. د خپل ژوند ملګری، د خپل ژوند همسفر او د همسنګر داسې یو کس وټاکي چې هغه په ښه او بده ورځ دواړو کې دوی ترڅنګ ولاړ وي، د ژوند د سختیو په وړاندې پراخه سینه او حوصله ولري. له هغه ډول میرمنو او یا نجونو سره چې صرف خوړلې وي، لوی شوي وي او د ژوند له هیڅ کړاو سره نه وي مخ شوي، د ژوند له هیڅ ډول ترخو خبرو نه وي او هیڅ ډول تجربه نه لري، هیڅکله واده مه کوئ. دا ډول میرمنې د لږ سختۍ په وخت کې هم تاسې ته ګوته نیسي، تاسې د دې هر څه مسؤل بولي. په دوهم قدم کې باید له هغه نجونو څخه ځان لرې وساتئ چې په خپله هیڅ خبرې نه کوي، خو ټوله هڅه یې دا وي چې نور وغږوي، په نورو باندې خبرې وکړي. دا ډول نجونې او یا هم میرمنې خطرناکې وي او یا هم ډېرې هوښیارې وي. خو که تاسې د توسط عقل خاوندان یاست، نو هیڅکله هڅه وکړئ چې له دې ډول نجونو څخه ځان لرې وساتئ. په دریم قدم کې بیا له هغو نجونو څخه لرې اوسېدل ستاسې په ګټه دي چې ډېرې زیاتې خاندي. دا ډول نجونې او یا هم میرمنې د ژوند په هیڅ مسله کې کافي جدیت نه لري او دا هر څه د دې سبب شوي وي او یا کیږي چې هغه په خپل ژوند کنټرول ونه لري او هر څه یو ډول هرې خواته چې زړه وي روان وي. دا ډول ښځې ډېرې بې پروا وي. له همدې کبله له دوی سره واده نه کول تر ټولو ښه کار دی. په څلورمه برخه کې باید پام وکړئ چې نږدې خپلوانو له نجونو سره واده ونه کړئ. دا ډول نجونې بیا تاسې ته تل ستاسې مور، ستاسې خور، ستاسې کورنۍ یادوي، په هره مسله مو خبر وي او هره مسله در سره تر پایه اوږدوي. د بلې خوا دا د روغتیایي پلوه هم مناسب کار نه دی. تر ټولو ښه دا ده چې ځان ته لرې چیرته یو کورنۍ او دوستان پیدا کړئ. په 5م نمبر کې هم باید ځان د حریصو نجونو څخه وساتئ. دا ډول نجونې په هیڅ شي کې بس نه وایي، په هیڅ شي نه مړېږي او خاوند ته دا فکر کوي چې باید ټوله ورځ د دوی خواهشات پوره کړي او بل هیڅ کار ونه کړي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوې ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ شبنم ګل چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښې چارې.